نثار باز چې دی نو نن بیا دنیا حیرانه کړه. لومړنی ځل یې و چې په اسامبلۍ کې تقریر وکړو که نه، ټوله دنیا یې حیرانه کړه. ملګرو نثار باز چې دی نو هغه الف چوت کړی دی که نه، یو داسې خبرې یې وکړې دی که نه چې د پښتنو زړونه یې وګټل. یو پښتنو په زړونو کې ځان له ځګی جوړ کړو. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ. پرون چې دی نو نثار باز حلف چوت کړی دی. د هغه نه پس چې کومه تقریر کړی نو هغه سره زه شریک کوم. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې نثار باز چې دی نو کومه خبرې کړلي. د ګیلمن په باره کې هم خبرې کړلي او د ریحانزي په باره کې هم خبرې کړلي. د هغه نه پس چې دی نو زموږ د خیبر پښتونخوا کې چې بدامني ده په دې باره کې هم خبرې کړلي. ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. ملګرو پرونۍ ورځ چې پرون نثار باز زېږېدلی او حلف یې چوت کړو. د حلف نه له اولنۍ چې خبره کړله چې تقریر یې شروع کړو، د هغه نه پس چې دی نو اولنۍ خبره یې دا کړې ده چې امن. ملګرو وایي زموږ په خیبر پښتونخوا کې امن نشته. که په ټول پاکستان کې وګورو، سیند، بلوچستان، پنجاب، په دې کې امن دی، هېڅ هم نشته. او زموږ په خیبر پښتونخوا کې بدامني ده. او د څو پورې چې زه ژوندی یم او په ما کې ساه نو زه به امن راولمه په خپل خیبر پښتونخوا کې. نو د هغه نه پس چې دی نو ګیلمن په باره کې هم خبرې کړې دي چې ګیلمن په کوټه کې په یو هوټل کې ووالی شو. د هغه قاتل ولې نه نیول کېږي؟ د هغه قاتل چېرته لاړو؟ ملګرو د هغه په باره کې ټولې خبرې وکړئ چې د هغه قاتل ته دې سزا میلاو شي. د هغه نه پس چې دی ریحانزیب ملګرو زموږ یو قابل انسان ریحانزیب چې دی نو هغه هم د باجوړ ستالون لرونکی وویل او هغه هم زموږ نه لاړو، قاتل ونې نیولی شو. ویل زه به د هغه قاتل هم نیسمه او دا به ما ته په ګوتو راکوئ او زه به په خپله د دنیا نه دا ختموم. ملګرو نثار باز چې دی ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې کوي، خو داسې خبرې چې څوک کوي نو هغه په دنیا کې ګوره پاتې کېږي نه. هغه ګوره ډېر زر ختموي، لکه څنګه چې ګیلمن او څنګه چې ریحانزیب شهید و. دا هم نثار باز چې دی نو کوم خبرې کوي نو پکار چې ټول پښتانه ورسره ودرېږو، په ژوندي نه ګوره ښه په مړینې خو بیا ټول ویډیو جوړوئ. او د هغه نه مخکې دی چې په ژوندي نه ورسره موږ ودرېږو او په ژوندي نه ورسره ښه برابر چې څوک ورته څه نقصان ونه رسوي. او د نورو ملګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ.